دا حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه دی او په دې کې مسله د وصال بیان شوې ده، د اوږدې روجې مسله پکې بیان شوې ده. ترجمه د حدیث وکړو بیا مسلې بیانوو. ابو هريره وایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوصال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصال نه منع کړې وه. ښه دا وصال څه ته وایي؟ وصال اغستی شوی دی د واصل وصالا، معنی دا ده چې دوه ورځې یا د دوه نه زیاتې یو ځای کول، وصل کول په منځ کې بغیر د روژه ماتي نه. بله اصطلاح کې ورته اوږده روژه ووایه، اوږده روژه. دوه ورځې روژه یا د هغې نه زیات یو ځای کول بغیر د روژه ماتي نه، بغیر د روژه ماتي نه. دا به څنګه کېږي؟ پېشمنۍ وکړي، روژه ونیسي او بیا روژه ماتې ونه کړي، او بیا بل پېشمنۍ راشي هغه ونه کړي، او یا بل ماښام له بیا روژه ماته کړي. دې ته وصال وایي. او دا دوه ورځې او شپه هم کېږي او یا د هغې نه زیات. حکم به راشي خو دا موږ تعریف بیان کړو. فقال رجل من المسلمین، نو په مسلمانانو کې یو کس دا خبره وکړه کله چې پیغمبر صحابه کرام منع کړو د وصال نه، نو یو کس پکې دا ووایي فإنک تواصل یا رسول الله، ای د الله پیغمبره نو ته خو دا په خپله د اوږدې روجې نیسي، موږ د وصال نه منع کوې او تاسو یې په خپله کوئ. فقال وأيكم مثلي، پیغمبر وویل تاسو کې کم یو زما په شان دی. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، زه شپه په داسې حال کې تېرومه چې زما رب ماله خوراک هم راکوي او څښاک هم راکوي. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، صحابه کرام په هغو کې بعض بیا هم منع نه شو د وصال نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دوی دا وصال خوښوي او کوي، د اوږدې روجې نیسي. واصل بهم یوما ثم یوما، بس پیغمبر ورته صحیح ده چې نیسئ ویې نیسئ، دغه ورځ یې پې ونیوه، ثم یوما بیا پې بله ورځ ونیوه. ثم رأوا الهلال، خو هلته بیا سپومۍ راښکاره شوه د څه شي؟ د اختر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی لو تأخر الهلال لزدتکم، که دا سپومۍ لیټ شوی ما تاسو نورې ورځې مې دا نیم تېرولې دقه شان، دا روژه مې د باندې نوره هم اوږدوله. کالمنکل لهم، یعنی دا یو قسمه سزا یې ورکوله، زورنه یې ورکوله چې زه اوس به م پته ولګي. یو روایت کې راځي کالتنکیل لهم، او تنکیل عقاب ورکولو ته وایي، سزا ورکولو ته وایي. نو کالمنکل لهم ای کالمعاقب لهم، هغو له یې سزا ورکوله، زورنه یې وله ورکوله. ښه چې تاسو نه منع کېږئ راشئ اوس به م پته ولګي. حین ابوا ان ینتهوا، کله چې هغوی یعنی نه منع کېدو د دې نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا کار وکړو. متفق علیه، دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. دا حدیث چې دی د نورو صحابه کرامو نه هم راغلی دی، لکه عبدالله بن عمر، عائشه، انس، ابو سعید الخدري رضی الله عنهم اجمعین. انس بن مالک یو روایت ته په هغې کې ورسره دا الفاظ دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میاشت په آخره کې، د روجې په آخره کې واصل النبي صلی الله علیه وسلم، یعنی دا وصال یې وکړو، اوږدې روجې ونیوې. وواصل اناس من الناس، او په دې خلکو کې بعضو خلکو هم اوږدې روجې شروع کړې. فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره ورسېده چې خلکو هم دا کار شروع کړی بعضو. وی لو مد بي شهر لواصلت وصالا يدع المتنطعون تنطعه، يدع المتعمقون تعمقهم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
د هغوی د زورنې دپاره هغوی ته وایي چې کوئ زه کوئ بېده وي وی که دا میاشت په ما باندې اوږده شوې وی که نه او د دې اختر دا میاشت نه وی راښکاره شوې نو ما په دوی باندې دا اوږده دومره دا روژه مې دومره اوږدوله چې دا کم خلک چې په دین کې ډېر تعمق کوي او زیاتې کوي چې دوی د خپل زیاتې پرېښودی وي د هغه وخته پورې پې اوږدوله اني لست مثلکم زه ستاسو په شان نه یم اني اظل یطعمني ربي ویسقیني زه خو په داسې حال کې وخت تېرومه چې زما رب ماله خوراک هم راکوي او څښاک هم راکوي نو تاسو زما په شان خو نه یئ چې تاسو هم اوږدې روژې نیسئ اوس مسایلو له راځو د دې حدیث اولنۍ مسله حکم الوصال اوږده روژه نیول څه حکم لري عامو علماو د دې حدیثونو نه دا فایده راویستې ده چې دا وصال اوږدې روژې نیول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خصایصو کې دي یعنې دا مسله خاص ته په چا پورې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې او د هغه نه علاوه چې څوک دي هغوی له نه ده پکار ها یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې شتي په هغې کې دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تواصلو وصال مه کوئ اوږدې روژې به نه نیسئ فأيكم أراد أن يواصل او که په تاسو کې څوک اوږده روژه نیوه غواړي فلیواصل حتی السحر نو پیشمني پورې دې اوږدئ روژې دې اوږدئ د کوم وخته پورې پیشمني پورې څنګه یو پیشمنی وکړو روژې ماته نه کړه بیا به پیشمني روژه ماته کړه دې پورې اجازت شتي د دې نه اخوا به یې نه اوږدوئ د علماو اختلاف دی چې دا منه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده نو آیا دا د حرمت دپاره چې دا کار حرام دی که نه دا کار مکروه دی دې کې د علماو اختلاف دی جمهور اهل علم دا وی اکثر اهل علم امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک امام شافعي وی دا وصال حرام دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منع کړې ده که څوک ورته دا وایي چې نو پیغمبر چې بیا په دې صحابو باندې د اوږده روژه ونیوه وی هغه خو یې د دې دپاره ونیوه چې هغوی له یې زورنه ورکوله دې دپاره نه ده په هغوی نیولي چې دا کار جایز دی کوئ یې او بل وی پیغمبر په دغه حدیث کې ښه واضحه وایي چې انی لست مثلکم زه ستاسو په شان خو نه یم انی لست مثلکم زه ستاسو په شان خو نه یم نو دا د هغه د خصایصو نه دي دویم قول دا دی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله او بعضو محققین و علماء و معاصرین و هغې له ترجیح ورکړې ده چې وصال مکروه دی حرام نه دی یو حدیث کې داسې راځي د عایشه رضی الله عنها روایت دی چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن الوصال رحمة لهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا وصال منع کړی د دې دپاره چې دا یو قسم شفقت په صحابه کرامو باندې چې دوی په تکلیف کې پرې نه وځي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی داسې وایي دا علما وی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عبدالله بن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما د ډیرو روژو نه منع کړی او دغه شان ټوله شپه د تهجد نه نو آیا د دې نه څوک دا اخیستی شي چې دا کار حرام دی کوم چې عبدالله بن عمرو کو وی نه حرام نو خو عبدالله بن عمرو ځان په مشقت کې اچو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کو دغه شان یو روایت کې داسې راځي امام ابو داود راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده د وصال نه ولې ابقاء علی اصحابه صحابه کرامو باندې شفقت و ځکه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ډېر مشفق انسان والله اعلم ښکاري داسې چې هغه قول چې ډېر نږدې صواب ته هغه دا دی چې وصال مکروه دی حرام نه دی ها په یو حال کې حرامېدی شي چې کله بدن ته نقصان رسوي بیا به حرام یا یو واجب کار د هغې د لاسه پاتې کېږي بیا به حرام کېدی شي هر چې وصال د پیشمني نه د پیشمني پورې دی نو بعضو علماو بیا د دې اجازت ورکړی دی
لکه امام اسحاق ابن راهوی، ابن المنذر، ابن خزیمه او نور ډېرو علماو. لکه حدیث موږ سره مخکې تیر شو که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصال به نه کوئ، اوږدې روجې به نه نیسئ، او که نیسئ نو د کم وخته پورې د یو پېشمني نه بل پېشمني پورې. وایي که څوک یې کوي، دې علماو دا ویلي، وایي که څوک اوږده روجه نیوه غواړي نو بیا د پېشمني نه د پېشمني پورې، دې نه زیاته نه. هم غوره دا ده چې روجه ماتې وکړي، غوره دا ده چې اوږده روجه ونه نیسي. په هغې باندې یو دلیل هغه حدیث هم د کوم چې موږ سره پرون تیر شو، چې زما په امت کې د هغه وخته پورې خیر دی او په خیر روان دي چې څو پورې دوی په روژه ماتې کې څه کوي؟ تادي کوي. نو غوره دا ده چې د اوږده روژه دي ونه نیوی شي، خو که څوک یې نیسي او د دغه علماو په قول باندې عمل کوي او دغه روایت ته ګوري، نو بیا به د یو پېشمني نه د بل پېشمني پورې فقط د دې نه به یې نه اوږدوي. بله مسله د حدیث کې دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، زه په داسې حال کې شپه تېروم چې زما رب ماله خوراک او څښاک راکوي. نو د دې څه مطلب دی؟ د دې خوراک او څښاک بعضو علماو دا خبره کړې ده، وی دا خبره په حقیقت سره ثابته ده. څنګه؟ انه علی حقیقته، مطلب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حقیقي خوراک کوو او دا خوراک به د جنت نه راتو. بعض علماو دا ویلي، وی دا حقیقي خوراک او څښاک او دا خوراک او څښاک به د جنت نه راتو. دویم قول دا دی چې د دې معنی دا نه ده چې خوراک او څښاک به حقیقي راتو، بلکې معنی دا ده چې الله زما داسې مرسته کوي چې زما خوراک او څښاک ته ضرورت نه راځي. او بله دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپل رب سره په دې عباداتو کې دومره خوږ شو او دومره به ورته نږدې شو چې د هغه نه به خوراک او څښاک هیر شو. او دا حقیقت دی، خو ډېر خلکو ته دا خوند نه دی میلاو شوی. لکه اوس هغه کسان به زما په خبره څه پوه شي چې هغوی دا خوند نه دی څکلی. کله انسان په یو عبادت کې دومره جوور ورننوځي، دومره جوور ورننوځي که هر قسمه عبادت وي، چې د ده بیا خوراک او څښاک او بچي او ښځه د هر څه تغیر شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له به د عبادت دومره خوند ورکو چې دغه عبادت به د هغه خوراک او څښاک شو. او دا خبره یعنی انسان زړه پې مطمئن کېږي. وجه دا ده که چېرته په حقیقت کې د الله د طرف نه پیغمبر ته خوراک او څښاک د جنت نه راځي، نو بیا د وصال فایده څه شوه؟ بیا د اوږده روجې ولې نیولې ده؟ بله دا چې موږ سره حدیث تیر شو چې انی اظلو، زه داسې حالاتو کې وخت تېرومه، اظلو کې دنه شپه ورځ دواړه راځي، یو ورځ پکې راځي. نو که چېرته ورځ ته مراد والي، نو د ورځې خوراک او څښاک په روجه کې دا خو ناروا دی، که څوک وصال کوي او که څوک نه کوي، دا دواړو دپاره ناروا دی. نو ځکه ظاهري دا ښکاري والله اعلم چې د دې نه مراد دا دی چې زه ستاسو په شان نه یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه چې کله وصال کوم نو رب العالمین سره په دې عبادت کې دومره خوږ شم چې زما خوراک او څښاک ته ضرورت نه راځي، یا الله په ما داسې کیفیت راولي چې زما خوراک او څښاک ته زړه نه کېږي. والله اعلم. د حدیث نه یو فایده دا هم راووته چې مکلفین چې څومره دي دا ټول په احکامو کې یو شان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې چې کوم حکم ثابت شو، هم اقا حکم به د امت دپاره مي الا دا که دلیل پې راشي. یعنی پیغمبر چې څه کوي او د پیغمبر دپاره چې څه مسله ده هغه د امت دپاره هم ده، الا دا چې دلیل پې راشي چې بھئی دا کار د پیغمبر دپاره څه دی؟ خاص ده. دې کې دلیل راغی که نه. نور چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوږده روژه نیوه او وصال یې کو، صحابه کرام هم شروع کړو، ځکه صحابه کرامو ته پته وه چې پیغمبر څه کوي دا په موږ هم لازم دي او موږ په دې احکامو کې یو شان یو، خو چې کله به دلیل لاغی بیا به هغوی منع شو. بله فایده دې حدیث نه دا راووته چې مفتی کله فتوه ورکړي
نو د هغه نه وضاحت طلب کولی شي او داسې ورته ویلی شي چې موږ ته دا وې او ته دا کې هېڅ خبره نه دا مفتي ته ویلی شي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وصال مه کوئ اوږدې روجې مه نیسئ صحابه کرام یا رسول تاسو چې نیسئ نو که چېرته د یو مفتي نه دې تپوس وکړو د یو مسلې او هغه جواب درکړو داسې جواب چې د هغه د حال خلاف وي نو ته هغه نه دا تپوس کولی شي چې تاسو چې داسې کوئ خو د ادب او د چوکاټ په لحاظ کې دا نه چې خولې ته یې وردانګېږي ته چې کوې نه د ادب په چوکاټ کې دننه که ته د یو عالم نه تپوس وکړي چې تاسو چې کوئ دا کار که د دې وضاحت وکړي درشان دې نه دا مسله ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره نمونه ده دې کې خو شک نشته لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه خو په بعضو کارونو کې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم نشو تللی ځکه چې هغه کار د هغه دپاره صحیح خاصي غټه مسله د حدیث نه دام ثابته شوه چې صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا تابعداري کوله ناشنا تابعداري به یې کوله دې ته به پکې نه کتو چې زموږ بدن ته پکې نقصان رسي که زموږ مال ته نقصان رسي که زموږ وخت ته نقصان هر څه ته خو چې د پیغمبر تابعداري وشي چې کله دوی ولیدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوږده روژې نیسي نو بس صحابه کرامو شروع وکړه او دې ته وایي تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري د سره کړې نه ده او نه د تابعدارۍ خوند څه کړی دی کوم چې راته پوښتنه کوي زما مذهب کې شتي او که نشتي ستا مذهب کې شتي او که نشتي پاکستان کې خلک مني که نه افغانستان کې مني او که نه انډیا کې شتي او که نه پښتانه څه وایي جي او عرب څه وایي او پنجابیان څه وایي امام ابو حنیفه څه وایي امام شافعي څه وایي دا خبرې به کې دا باز راولي نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته راورسېدو نو بیا بغیر د چون چران نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره منې د هغې تابعداري به کې دا د صحابه کرامو منهجو او څوک چې د هغوی په نقش قدم ځي نو هغه هم په دې باندې عمل کوي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود واللفظ له وعنه رضي الله عنه يعني دا حدیث هم دا ابو هريره دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من لم يدع قول الزور چا چې د دروغو وینا پرې نه ښوده والعمل به او په دروغو باندې عمل پرې نه ښودو والجهل او جهالت پرې نه ښودو یعنی بے صبری پرې نه ښوده فليس لله حاجه في أن يدع طعامه وشرابه نو الله ته بیا د دې روجې څه ضرورت نشتی چې د صرف خوراک پرېښوده دی او څښاک یې پرېښوده دی امام ابن حجر وی رواه البخاري دا حدیث امام بخاري راوړی دی امام ابو داود واللفظ له او دا لفظ د امام ابو داود روایت دی یعنې هغه داسې ویلي دي هغه روایت کې داسې دي خو سبحان الله انسان کمزور دی دلته دا وینا چې د کړې ده چې دا حدیث د امام بخاري او د امام ابو داود دواړو راوړی دی او لفظ د امام ابو داود دی صحیح خبره عکس ده چې دا حدیث امام بخاري راوړی دی امام ابو داود راوړی او دا لفظ چې دی د امام بخاري دی د امام ابو داود نه دی ځکه چې بخاري ته چې رجوع وکړي امام بخاري دا روایت راوړی دی په ادب کې باب قول الله تعالی واجتنبوا قول الزور او د رجوع په مسایلو کې هم راوړی دی باب من لم يدع قول الزور او پای کې دا روایت په دې لفظ سره دی کوم چې دلته ذکر شوی نو یو مسله دا شو بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې نصیحت کوي اصل کې امام ابن حجر رحمه الله دا حدیث راوړو د دې دپاره چې د روجتي به څه حالي دا ډېر فایدهمن حدیث دی زموږ ټولو دپاره او دې ته موږ ټول ضرورت لرو من لم يدع قول الزور چا چې د دروغو وینا پرې نه ښوده
چا چې د دروغو وینا پرې نه ښوده. الزور الکلام الزور هغه دروغو ته وایي او دغه شان په دې کې د دروغو ګواهي هم دننه راله. او بلکې علما وایي په دې کې هر هغه کار او هر هغه وینا داخله ده چې هغه د حق نه کږی، ځکه چې په اصل کې د زور کې معنی د میل او انحراف پرته ده، د یو شي نه د کږېدو. نو معنی دا شوه چې د حق نه کږېده. په دې کې دننه ټولې خبرې راغلي. والعمل به او بیا په دې باندې عمل کول. باطله وینا ده یو سړی پې عمل کوي. والجهل او جهل پرې نه دي. دلته د جهل نه مراد هغه جهل نه دی کوم چې د علم په مقابله کې راځي. دلته د جهل نه مراد د صبر په مقابله کې بې صبري کول، دا تی مراد دی. لکه یو سړی تا سره زیاتې وکړي که نه او ته صبر ونه کړې، بې صبري په ځان کې راولي او د هغه جواب وکړي او د هغه سره جنګ شروع کړي او د ځان نه قمقل جوړ کړي. دا معنی دی حدیث. نو علماو د دې حدیث نه دا فایده راویستې ده چې روجتي انسان ته دا امر شوی دی چې دی به د خپلې ژبې حفاظت کوي. هر هغه وینا ما د لږ ساعت مخکې چې ما تاسو ته ووي، هر هغه وینا چې د حق نه کږی، په دې کې دا ټولې خبرې دننه راغلي. د دروغو نه به روجتي انسان ځان لرې ساتي، د دروغو د ګواهي نه به ځان لرې ساتي، د غیبت نه به ځان لرې ساتي، د چغلخورۍ نه به ځان لرې ساتي. امام ترمذي رحمه الله چې دا حدیث راوړی دی نو په دې باندې باب داسې تړلی دی، باب ما جاء فی التشدید فی الغیبة للصائم. هغه د غیبت په مسله کې دا حدیث راوړی دی. دغه شان هر ګناه په دې کې داخله شو. والعمل به او په دې باندې عمل کو. هر ګناه مسلمان به ځان د هرې ګناه نه لرې ساتي، د هر قسمه ګناه نه به ځان لرې ساتي. د حدیث کې تاسو واورئ دا خبره چې الله ته دغې روجې بیا څه ضرورت دی چې تا صرف ځان د خوراک نه منع کړی او د څښاک نه. د ډېرو خلکو روجه صرف دکه ده، د ډېرو خلکو روجه هغه صرف دکه ده. دروغ، دوکې، دړاکې، فیسبوک کې حرام شینه ګوره، سندرې ګوره، ټنګ ټکور ګوره، کنځلې کوه، مازدیګر کې جګړې کوه، هر څه کوه، خو جي زموږ روجه ده. دا ډېره ښکلې روجه ده. صرف د خوراک او د څښاک نه ځان منع کړی، د حرامو نه به ځان څوک روجه کوي. سبحان الله، د دې خلکو د عقل ته زه حیران شم چې ځان یې منع کړی دی د هغه شي نه چې هغه د دې وخت نه علاوه حلال دی. لکه خوراک د روژه ماتي د ټیم نه بعد حلال دی که حرام دی؟ حلال دی. د هغې نه ځان منع کړی دی او کوم کار چې هر وخت حرام دی هغې کې واقع دی، لکه دروغ ویل یا د سترګو په زینا کې حرامو ته ګوري یا حرام کوي یا بله څه طریقه باندې. دا ناشنا روژه ده. او دا یو حقیقت درته وایم چې پښتانه اکثر دا روجې نیسي. د پښتنو اکثر روجې چې دي هغه صرف د خوراک او د څښاک دي بس. او هغه هم دومره تندی ورته تریو کړی، دومره د یو نیم به مازدیګر راپاسي یا به روژه ماتي ته لږ ټایم پاتې او په الله به احسان راړی سم ته وایي یاره دې کال ورځې ډېرې اوږدې دي او بیا زه رابل ووایي د ده روژه وایي سر ته ختلې ده. وایي د ده د سره سره روژه نه ده چې روژه سر ته ختلې، روژه سر ته څنګه خیږي؟ راشه ته د نیکانو خلکو روجې وینه، د هغوی روجې داسې نه چا پکې اوده پراته وي، که لږ ساعت له پکې دمه وکړي نور هغوی په عباداتو کې دا تېروي چې ته خو د هغوی سر ته دا روژه ونه خته. علما پکې درسونه کوي، تفسیرونه پکې بیانوي، د سحر نه ورته کښېني د هغه د ماښام د بانګ نه لږ ساعت مخکې پورې تفسیر بیانوي، هغه خو چې ته سر ته روژه ونه خته او دی به مازدیګر راپاسي او ماښام به راپاسي سترغلي به پړسېدلي او روژه یې سر ته وخیږي. یو مضبوط سړي خوا کې کښېنوه چې روژه یې سر ته خیږي که نه. دا زموږ د پښتنو خبرې دي. او بعض وایي د جي نسوار نه وي لګولي طبیعت یې خراب دی. دا څه خبرې شوې؟
او په واوره باندې جګړه او په سبزۍ باندې جګړه او په فروټو باندې جګړه، تر دې پورې خبره دې ته راورسي چې یو بل یې پکې وجري هم دي او دا وایي چې د روژه نیولې ده. او بعض پکې سړي ته داسې ووایي وایي اخواشه ګوره روژه مې ده، یعنې اخواشه روژه مې ده ښه دي وکړه به همداسې خبره یې روژه دې ده نو ته زیاتې کې، روژه دې ده نو ته جګړې کې، روژه دې ده نو ته کنځلې کې. دا کومه روژه به تا نیولې ده؟ ځکه دا خلک ډېر غریبانان دي. حدیث کې راځي که نه، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی، امام احمد هم راوړی، ناشنا روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې روژتیان هم شته چې د هغوی نصیب د روژې نه صرف د هغوی نصیب په روژه کې صرف دا دی تنده او لوږه، غریبانان، نور هېڅ هم نشته، نه ثوابونه شته، نه د الله رضا شته، هېڅ هم نشته. صرف دې غریب دا چل وکړو چې ځان یې تږی کړو او ځان یې وږی کړو، بس نور هېڅ هم نشته. نو د حدیث معنی دا دی چې مسلمان به ځان د هر قسمه ګناه نه لرې ساتي، که هغه فعل دی او که هغه وینا ده. بیا دلته دا فایده یې ده کوي چې دروغ ویل په روژه کې یا غیبت کول یا چغلخوري د دې سره روژه نه ماتېږي، خو دومره ده چې د روژې اجر ورسره کمیږي. لکه دا حدیث ملک صاحب مخکې وایي که نه چې یو سړی دی روژه به یې نیولي خو برخه یې د روژې نه صرف څه شی دی؟ لوږه او تنده، اجر یې ونه ګټو. نو کوم سړی چې دروغ وایي په روژه کې یا چغلخوري کوي یا غیبتونه کوي یا کنځلې کوي یا بدرې هر څه چې کوي، د دې سره د ده روژه نه ماتېږي. کله د روژې اجر کم شي او کله ورته بلکل اجر میلاو نه شي خو صرف هغه فریضه ساقطه شي، والعیاذ بالله. بله مسله دلته فلیس لله حاجه معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی د ده دا روژه نه غواړي، هغه روژه الله نه غواړي. فلیس لله اراده فی صیامه، دلته حاجه نه مراد اراده ده، یعنی الله دغه روژه نه غواړي. کومه روژه چې ګډه وډه شوي د ګناهونو سره، الله داسې روژه زموږ نه غواړي. الله چې کومه روژه غواړي هغه دا غواړي چې موږ کې تقوا راشي. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا راشي. رب العالمین دا روژه زموږ نه غواړي چې په موږ کې تقوا راشي. روژه یوازې د معدې نه ده، ګورئ چې تا په معده باندې روژه راوستې ده. روژه دا نه ده چې تا صرف خوله بنده کړې ده او څه پې خورې نه او څه پې څکې نه. روژه د دې ژبې د حرامو نه، روژه د سترګو ونیسه د حرامو نه، د خپو باندې روژه ونیسه چې د حرامو طرف ته نه ځي، په لاس باندې روژه ونیسه چې حرام کار پې ونه شي. دا روژې دي ټولې. صرف روژه دې ته ویل چې بس ما جي زه نه سس خورم او نه جي زه سس کوم، نور هر څه کوه. د دې یو نیم سړي دا کاري که نه. زمونږ یو کور کې ماشوم و، هغه یو پیر لګیا و روژه کې، وی زما روژه ده او هر څه خوړو. نو ما ورته ویل ماله ستا څنګه روژه ده چې ته دا خورې؟ روژه ماتې لږ ساعت مخکې مې ورته وی ما لا روژه نه ده ماته کړې. نو ما دا په څه ماتېږي؟ وی دا په روابزه ماتېږي، او روابزه شربت خو ما نه دی څکلی. د دې بعضو دقه ماشوم مثال دی، یعنی چې روژه صرف په خوراک او څښاک باندې ماتېږي، نور هر څه کوه، هر څه کوه، هر قسمه ګناه کوه، هر قسمه دروغ وایه، دړاکې کوه، حرام او جګړې او قتل پکې هم کوه، خو چې څه ونه خورې او څه ونه څکې بس. بل دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې الله ته ضرورت نشتی د ده د روژې، او الله نه غواړي دا روژه چې ده صرف خوراک پرېښودی دی او څښاک یې پرېښودی دی، الله ته دې ضرورت نشته. دې معنی دا نه دی چې دی دې خوراک او څښاک هم شروع کړي، دا یو زورنه ده. دا څه ده؟ زورنه ده. لکه اوس دا حدیث ویلی شو چې بهی کوم سړی چې دروغ وایي او
که ګناهونه کوي الله ته د دې روجې ضرورت نشي چې د صرف خوراک او څښاک پرېښودي هغوی راشي ښه چې به ضرورت نشي شروع وکړه په خوراک او څښاک باندې معنی دلته دا دی چې دا یو زورنه الله ورکوي ده ته التقلید چې دا څه روجه شوه چې تا پکې صرف ځان د خوراک او څښاک نه منع کړی او نور ګناهونه پکې کوې دلته بله فایده هغه ده چې روجتي انسان به بې صبري نه کوي والجهل دلته جهل وي که نه نو جهل په مقابله د صبر کې راځي ته به بې صبري نه کوې کیدای شي یو سړی بې صبري وکړي قمقلتوب وکړي خو ته به قمقلتوب نه کوې اکثر د مازدیګر په دې ټیم کې د پښتنو د روجې سرونه ته ډېرې خیږي اکثر مخکې ما وویل ته به خپله روجه سر ته نه خیږې یو سړي تا ته کنځلې وکړي ته به نه کې یو سړی جګړه کوي ته به نه کې یو سړی بدردي وایي ته به نه کې بلکې ته به دا وایې چې زما څه ده زما روجه ده انی صائم حدیث کې راځي په صحیحینو کې شتي څومره خوندور حدیث دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال الله وی ګوره دا خبره الله کوي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به د آدم د بچی هر عمل داغه د پاره دی الا الصيام سوای د روجې نه د خاص زما د پاره دی د عمل د روجې فضیلت ته وګوره الله وی د روجې خاص زما د پاره ده وانا اجزي به او زبر دی بدله ورکومه عرش والا رب چې کله دا وایي چې زه به بدله ورکوم او هغه بدله ونه خو نو سوچ وکړي چې دا به څنګه بدلوي بیا د حدیث کې مخکې دا دی چې والصیام جنه او روجې یو قسم ډال دی ډال کله چې تا سره لاس کې ډال وي که د تورو د ګزار نه د نیزو د غشو نه پې ځان منع کولی شي نو دغه شان په روجې سره انسان د ګناهونو نه ځان بچ کوي واذا كان دې دپاره مې دا حدیث وي واذا كان يوم صوم احدكم او تاسو کې چې کله چا روجې نیولي که نه فلا يرفث ولا يصخب نو دی دې کوروالی نه کوي دی دې چغې چغارې نه وایي کنځلې منځلې بدې ردې ټولې پکې دننه راغلي فإن سابه احد او قاتله که چېرته څوک د ده سره جنګ کوي یا دته کنځلې کوي فلیقل انی امرؤ صائم نو دی دې ورته وایي چې ګوره زما روژه ده جواب نه در کوم دا نه چې هغه شروع کړه ته هم شروع وکړه والذي نفس محمد بيده دا حدیث به د فایدې لپاره پوره کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي قسم مې دی په الله باندې لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک د روجتي انسان د خولې نه چې کوم بینځي د معدې بینځي چې معده خالي دا د الله په نزد ډېرې خوشبو والا دی د مسکو د خوشبو نه دا خوشبو تې مزېداره د الله دا خوښه ده للصائم فرحتان يفرحهما د روجتي انسان دپاره دوه خوشحالیانې دي اذا افطر فرح کله چې دی روجه ماته کړي نو خوشحاله شي او دغه شان کله چې په اختر راشي خوشحاله شي رمضان چې ختم شي یاره شکر دی چې دا روجې م پوره ونیوي او چې روجه ماتې م خوشحاله وي ځکه چې وږی شوی تږی شوی واذا لقي ربه فرح بصومه او دویمه خوشحالي د قیامت په ورځ ده کله چې دی الله سره میلاو شي او دی تله د اعمالو ډکه ویني د دې روجو د لاسه ځکه دلته لږ ساعت مخکې الله څه وایي چې دې جزا به زه ورکوم نو چې دا انسان دا بېشماره جزا او د ناشنا حساب او بدله ویني نو دی بیا خوشحاله شي نو دوه خوشحالۍ د روژې دي لپاره مقصدي خبره د حدیث کې څه و هماره څه لپاره وایي چې دروغ به نه دا مسله خو مخکې تېره شو دا ما د څه دپاره ویلی نه دا ما دې دپاره ووایي چې ویښ کښېنئ درس ته زه په پښتو کې لیږم که نه انګلیش کې لیږم د حدیث ما دې دپاره ووایي که څوک ورسره جنګ وکړي یا ورته څوک کنځلي وکړي نو دی دې ورته وایي چې زما روژه ده زه دې سې نه کوم بیا دلته د فایدې دپاره دا مسله چې دا خبره به دی په زوره کوي که په پټه به یې کوي
چې زما روژه ده. نو بعضو علما ویلي دي چې دا به دی په زوره کوي، بعضو ویلي چې نه په پټه به کوي. او بعضو علماو ډېره ناشنا خبره کړې ده، وی که د رمضان میاشي نو بیا دې په زوره وایي چې ګوره زما روژه ده، تا د څه نشم ویلی. هسې هم د رمضان میاشت ټول خلکو روژې دي او چې بل ترې منع شي. او که چېرته نفلي روژې نو بیا یې د ځان سره زړه کې وایي چې زما روژه ده، زه خو څه نشم ویلی، چې ریاکاري پکې رانه شي. نفلي روژه ده. یو نیم سړی تا به ورته معمولي خبره نه کړي زما روژه ده، نفلي روژې چېرته نیولي که نه. بعض مونږ لیدلي چې د کال کې دې چې خطا شي او روژه ونیسي، چې بیا په لاره څوک تېرېږي چې په څه نه څه طریقه دې دا خبره دې ته راچوي چې زه درته ووایم چې زما روژه ده. او بس داسې ځوانان هم شتي او موږ ته شخصي په خپله معلوم دی الحمدلله چې د هغوی روژې او قیام او د قرآن تلاوتونه د الله سره رازونه یې ټول. نو د ریاکارۍ د یېرې نه وایي بیا نفلي روژه کې دې په پټه وایي، ځان سره دې وایي. یو سړي ته کنځلې وکړې ته ځان سره وایي زما روژه ده، زه خو کنځلې ده ته نشم کولی، زه خو د سره جنګ نشم کولی، زه خو دله د جهالت جواب په هغې خو نشم ورکولی. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. دا حدیث د عایشې ده چې دی کې دا بیان شوي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د روژې په حالات کې هم بعض بیبیانې خپلې ښکلولې. اصل کې د دې ځینې دا مسله شروع کېږي چې روژه په څه سره ماتېږي او په څه سره نه ماتېږي. د دې حدیث ته بیانولو نه او د هغې د ترجمې کولو نه مخکې دا خبره یاده کوي چې روژه په څه ماتېږي او روژه په څه نه ماتېږي. دا اهمه مسله ده، روژه په څه ماتېږي او په څه نه ماتېږي. دا روژه چې په څه شي ماتېږي که نه دا قانون یاد کوي، یا به بدن ته ننوځي او یا به تې وځي. دې ټولو کې سوچ وکړه چې اوس زه کوم بیانوم اصول مفطرات او بیا مفطرات د کومو خبرو سره چې روژه ماتېږي، خو یا به د انسان د بدن ته ننوځي او یا به راوځي، یا به خېټې ته ننوځي یا به راوځي. خو بیا د دې اصول درې دي. هغه کارونه چې په هغې سره روژه ماتېږي او هغه څه چې په هغې سره روژه ماتېږي اصول یې درې دي چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. دیزی کې الله سبحانه وتعالی په دې آیت کې درې خبرې بیان کړي. په هغې سره روژه ماتېږي او روژتي دپاره دا کارونه منع دي د روژې په حالت کې: کوروالی، خوراک او څښاک، الاکل والشرب والجماع. دا اصول دي چې تفصیل سره بیانو نو بیا دا دي. ګوره، اولنې کوروالی کول د روژې په حالات کې، د رمضان په میاشت کې، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې کوروالی کول، او دا په دې ټولو کې یعنې لویه ګناه په دې ده او کفاره هم د دې غټه ده. او انشاءالله دا مسله ځان له حدیث کې به راځي. دا مقام دغه تفصیل نه دی چې په ده څه کفاره ده، هغې به ځان له حدیث راشي چې یو سړی د ښځې سره کوروالی وکړي نو په دې ښځه څه دي او په دې سړي څه دي. خو یو دا خبره شوه چې په هغې سره روژه ماتېږي، څه شی دی؟ کوروالی کول د رمضان په میاشت کې. دا ورسره یاده کړئ، د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې. دویم چې دا اختلافي مسله ده او اختلاف پکې را روان دی، خو ذکر به یې کوو بیا به خپل ځای کې دې اختلاف هغه دلایل بیانو. الاستمناء، د خپل بدن نه مني ویسته، که هغه په لاس سره وي، که
که هغه یو زنانه ته په کتو سره یې قصدن او په مخه ورته ګوري یا د خپلې ښځې سره میلاو شي کوروالی ورسره ونه کړي خو په څه طریقه د ده نه مني لاړی شي نو په دې سره روژه ماتیږي. مسله اختلافي ده بیا ویم انشاءالله اختلاف به راشي دې خپل ځای کې خو دا به کوم جمهور العلماء ذکر کړی ده. حدیث کې ده د صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې یدعو شهوته من اجلی الله وی چې دې سړي خپل شهوت پرېښودی زما د لاسه نو مني د بدن نه ویسته دا هم شهوت دی بیا خو د پرې نه ښودو که نه. دریم خوراک او څښاک کول خوراک او څښاک کول په خولې سره یا د پوزې په لارې سره. تاسو نه به زه تپوس کوم تاسو دواړو نه په اخره کې دا ټول به ما ته شماري دغه شان څنګه اجازه وی. خوراک او څښاک کول په خولې سره او یا د پوزې په لار سره ځکه پوز هم لار ده. حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په امام ترمذي دا حدیث راوړی بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما چې اودس کوئ نو پوزې ته اوبه ښه وردننه کوئ الا دا چې د روژې په حالت کې نو بیا ډېرې مه وردننه کوه ځکه چې یره ده کیدای شي دننه لاړې شي. څلورم هغه څه چې د خوراک څخه کار ورکوي په هغې سره به روژه ماتېږي. هغه څه چې د خوراک او څښاک کار ورکوي په هغې سره روژه ماتېږي. مثال نه عام به داسې نه وایي چې ډراپ لګول او ستنوال ستن خو ډېر څه دي وایي داسې ډراپ لګول چې هغه د خوراک او څښاک کار ورکوي. اوس ډراپ د بیمارۍ دپاره لګول یا ستن د زړه دپاره وهل یا بله د بیمارۍ دپاره کې هېڅ حرج نشته. هغه څه چې د خوراک څښاک کار ورکوي. څلورم او د اختلافي مسله ده حجامه. پنځم او دا اختلافي ده حجامه او د دې اختلاف هم را روان دی. سخت اختلاف دی د علماو په منځ کې چې په ښکر لګولو سره روژه ماتېږي او که نه خو ځان سره ولیکئ. ښکر لګول څه ته وایي حجامه څه ته وایي که تاسو ځای نه هغه بله جامه ته لړه ګیرې چې خورې نه حجامه ښکر لګول دي د پښتو کې ښکر لګول وایي. پخوا به یې دا په ښکر سره دا وینه راښکوده نو حجامه. حدیث ته امام ابو داود راوړی افطر الحاجم والمحجوم د دواړو روژه ماتېږي. چا دپاره چې وینه وباسي او څوک چې وباسي دا هم ښه اختلافي مسله ده په خپل ځای کې به تفصیل راشي. شپږمه خبره چې هغې سره روژه ماتېږي قصدن الټی کول. امام ترمذي یو حدیث راوړی دی امام ترمذي چې په چا باندې الټۍ زورورې شي وویې کړي نو هېڅ خبره نه ده. که یو سړی بیمار دی او الټو زور پرې راغی ویې کړې نو په دې هېڅ نشتي. ومن استقى عمدا فلیقت او چې چا قصدن الټۍ وکړي که یو سړی په مرۍ کې ګوتې وهي لګیا دی چې الټۍ وکړم نو دی دې بیا قضا راوړي. اوومه خبره چې د هغې سره روژه ماتېږي چې زنانه باندې د حیض او د څلوېښتۍ وینه راشي. صحیح بخاري کې دا روایت دی الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. زنانه باندې چې حیض راشي نو نه لمونځ کولی شي او نه روژه. نو څو شوي کمې د رمضان په میاشت کې شپې او څوک کوروالی وکړي نو بیا د ورځې او د روژې په حالت کې ځکه چې د ورځې داسې هم کیدای شي یو سړی د رمضان په میاشت کې دی د ورځې په سفر کې دی او روژې نه دی نیولې نو دا خبرې ورسره لازم دي کوروالی کول د رمضان په میاشت کې د ورځې د روژې په حالت کې. نه الاستمناء منی ویسته د شهوت ته لاس. خوراک او څښاک کول
او د پوزې د لارې خولې او د پوزې لارې نه خوراک او څښاک کول او هغه شی چې جسم له فایده ورکوي نه هغه دوايي یا انجکشن نه انجکشن ولې وایي ما خو داسې نه دي ویلي هغه څه چې د خوراک او څښاک کار کوي ما انجکشن نه دی ویلي لکه انجکشن خو یو شی دی ها حجامه کول حجامه کول الټی کول قصدن قصدن الټی کول حیض او سلوختي چې زنانه باندې د حیض او د سلوختي وینه راشي په دې کې بعض اتفاقي دي او بعض اختلافي دي او د دوه مسلې ما تاسو ته وویل چې دا ښه اختلافي دي خپل ځای کې به راشي یو استمناء آیا منۍ وتو سره بغیر د کوروالي نه منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه او دویمه مسله حجامه چې د بدن نه وینه وایستې چې دې سره روژه ماتېږي او که نه په دې کې د علماو د پوخانه اختلاف دی ښه دلته بله فایده یاده کوي په دې ټولو کې دا خبره لازم ده سوای د حیض او د نفاس نه روژه هله ماتېږي چې دې سړي کې درې شرطه وي روژه هله ماتېږي په دې کارونو سره چې درې خبرې پکې سوای د حیض او نفاس حیض او نفاس دې لرې که اولنی شرط دا دی چې ان یکون ذاکرا دې سړي ته به دا خبره یاده وي لکه اوس یو سړی دی ییر دی چې زما روژه ده یو سړي نه ییر دی چې زما روژه ده او د اوبو ګوټې وکړو نه ماتېږي روژه ولې ځکه چې ده نه ییرو دویم شرط پکې دا دی چې ان یکون عالما دی به عالم وي چې وایي دا کار ناروا دی دریم پکې دا دی چې ان یکون مختاره دی به دا کار په خپل اختیار سره کوي لکه اوس یو سړی راغی د بل سړي په سر یې ټوپک کېښودو چې ته ډوډۍ وخوره او هغه وخوړه څه وایي ولې نه ماتېږي ځکه چې خپل اختیار یې نه و نو دا درې خبرې پکې لازم دي کمې کمې دي یاد یې ورته او چې پوهی او چې اختیار یې دا درې خبرې پکې لازم دي د فایدې دپاره به تاسو ته هغه څه ذکر کړو چې نن سبا ډېر تپوس کېږي او په هغې سره روژه نه ماتېږي دا ډېره اهمه فایده ده د ټولو دپاره حاضرین اورېدونکي لیدونکي د دې شینو په باره کې ډېر تپوس کېږي او د دې خبرو په باره کې دا کمې چې به زه ذکر کوم او دې سره روژه نه ماتېږي د دلایلو په رڼا کې د روانو کارونو سره روژه نه ماتېږي یوه په سترګه کې قطره کول په سترګو کې ټکی کول دې سره روژه نه ماتېږي په سترګو کې ټکی کول دې سره روژه نه ماتېږي دغه شان په غوږ کې ټکی کول دې سره هم روژه نه ماتېږي ها پوزې دې کې بیا د علماو اختلاف دی ځان تې ساتل پکار دي ولې دغه لار ده د پوزې نه معدې ته لار ده تاسو خیال کړی کوم سړی چې بیمار هسپتال کې داخل او خوراک نشي کولی پیپو ته به کوم ځای کوځئ په پوزه باندې نو د پوزې ټکی نه د سترګې په قطرې سره روژه نه ماتېږي او د غوږ په قطرې سره روژه نه ماتېږي او دغه شان د هغه سابندۍ په بیمارۍ کې چې بخاخ استعمالوي څه ورته وایي اکسیجن چې کوم استعمالوي یا اسپرې غوندې کې ورسره خوله کې کوي په هغې سره هم روژه نه ماتېږي کوم سړی چې بیمار وي او د سابندۍ مسله ورته یو خوله کې هغه سپرې کوي یا اکسیجن ځان ته لګوي نو په دې سره روژه نه ماتېږي دغه شان په هغه ستنو او ډراپونو سره روژه نه ماتېږي چې هغه د خوراک او څښاک کار نه ورکوي د بیمارۍ د لاسه هر قسمه بیماري چې او هر قسمه ستن چې که هغه ستن په رګ کې او که په رګ کې نه وي د دې سره روژه نه ماتېږي دغه شان که یو سړی زخمي شي او د بدن نه یې وینه لاړه شي نو په دې سره روژه نه ماتېږي چې څوک زخمی شي او د بدن نه وینه لاړه شي په دې سره روژه نه ماتېږي دغه شان د پوزې راماتېدو سره هم روژه نه ماتېږي
پوزې د راماتېدو سره روژه نه ماتېږي. دغه شان که څوک هسپتال ته لاړ شي او د وینې د ټیسټ ضرورت ورته راشي او د بدن نه وله وینه وباسي چې دا ټیسټ وله وکړي نو په دې سره هم روژه نه ماتېږي. دغه شان په بدن باندې ملهم لګول، وسلین لګول، غوړول، په دې سره روژه نه ماتېږي. اگر که په شونډې ولګې، لکه یو سړی د شونډې وچې شوي دي او دی په شونډو باندې ملهم لګوي یا پې څه دوایي لګوي نو په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان ټوت پیسټ استعمالول، غاښونه اینځل په هغې سره په دې سره روژه نه ماتېږي، خو احتیاط به کوي چې تېرې نه کړي. دا تپوس ډېر زیات کېږي د عوامې کوي، زه د غاښونه په برش باندې اینځلی شم او که نه په برش هم اینځلی شي او مسواک هم استعمالولی شي. مسواک استعمالول ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د روژې په حالت کې، خو دومره احتیاط به کوي چې مسواکي او که برش استعمالی چې خونې هغه تېر نه شي، هغه څه چې دي هغه تېر نه شي. لکه د مسواک به صحیح، لکه مسواک سړی خوله کې وي نو د هغه داسې نری نری شي او کله ناکله خوله کې پاتې شي نو چې دا تېر نه شي. او دا بل خو واضح د ټوت پیسټ د برش استعمالی چې دا دوایي دنه تېره نه شي، بهس خبر نه. د ضرورت په حالت کې که غړغړې ته ضرورت راشي نو هم کولی شي، خو احتیاط به کوي چې تېره نه شي، په دې سره روژه نه ماتېږي. زنانه چې کوم میکپونه کوي او په میکپ کې څه استعمالي په دې سره روژه نه ماتېږي. زنانه چې میکپ کوي او میکپ کې څه استعمالي په دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان خوشبو بینول روژه نه ماتوي، الا د بخور نه به ځان ساتي، لوګی نه ځان به ترې ساتي، ځکه چې کله څه وشي چې دا معدې ته ورسي، کله انسان د لوګی راکاږي که نه ناچېرته ځي معدې ته، نو دغه لوګي نه ځان ساتل پکار دي. هغې نه علاوه چې کومې خوشبویانې دي که دا دې بین کړي څه خبره نه ده. دغه شان په لاړو تېرولو سره روژه نه ماتېږي، لاړو تېرولو سره روژه نه ماتېږي. او دغه شان بلغم او خراش کې تېرولو سره روژه نه ماتېږي چې کله خولې ته نه یې را رسېدلی، دا پکې شرط دی. ګوره لکه کله داسې چې بلغم خولې ته نه یې راغلی، دننه یې حلق کې هغه که تېر کړي هغې کې څه حرج نشته، خو که خولې ته راغی نو بیا به یې ټوکېږي، که خولې ته راغی بیا به یې ټوکېږي، بیا یې نشي تېرولی. ښه که چېرته یو زنانه خوراک څکي د ضرورت دپاره چې ګوري دې کې مالګه ده شته که نشته، دې کې څه حرج نشي، په دې روژه نه ماتېږي. سکنه یعنې یو شی سکل چې د خوږوالی تریخوالی او دا هر څه معلوم شي خو تېرېږي نه، نو په دې کې څه حرج نشته، دې سره روژه نه ماتېږي. دغه شان رنجو لګولو سره هم روژه نه ماتېږي، رنجو لګولو سره روژه نه ماتېږي. دغه شان که چېرته څوک اوده او اودس پې واوړي، احتلام ورته وشي، مني ته لاړه شي، نو په دې سره اودس په دې سره روژه نه ماتېږي. عفوا اودس نه، په دې سره روژه نه ماتېږي. یو سړی دی اوده دی، د ورځې اوده شوی دی، د روژې نیولې د اوده دی او په خوب کې ورته احتلام وشو او مني ترې لاړه، نو روژه نه ماتېږي. چې راپاسي غسل دې وکړي. او بیا دا خبره ګوره کمزوري ده، زمونږ خلک وایي که نه، وایي غسل به وکړي او غړغړه او پوزه ترخول به پرېږدي څه ته، روژه ماتې ته. دا بعض به ویني که نه څنګه چې داسې کجوره وخوري ورمنډه کړي به دی امام بیا لکه څه کې غړغړه را پاتې شوې وه. دا غړغړه په اصل کې شتیم نه به دې کې، غسل کې صرف څه خولې ته اوبه اچول، غړغړه نه ده. غړغړه خدای ته مرۍ ته اوبه رسې، خولې ته اوبه اچولو څه مطلب ده؟ خولې ته اوبه واچې داسې به یې وچورلی نو به یې توکي. پوزه کې دا لازم نه چې ته به یې دومره ترخی چې په سترګو کې د اوښکې راشي.
پوزې ته اوبه واچوه چې کله ته پوه شو چې اوس مې راښ کودی بیا یې سوڼ کړه بس. او دا د روجې په حالات کې هم کیدی شي دغه شان د مذي وتو سره روجه نه ماتېږي. مذي دا سپینې اوبه چې ځي د کله سړی د شهوت خبرې وکړي یا ښځه خاوند یو بل ته نږدې شي نو دغه سپینو اوبو وتو سره روجه نه ماتېږي. دغه شان غیبت کول چغلخوري کول لږ مخکې مسله موږ ذکر کړه دې سره روجه نه ماتېږي. بعض خلک وایي ټي وي ته که زه وګورم دې سره نه دې سره هم روجه نه ماتېږي. روجې ثواب کمیږي که څوک ټي وي وګوري یا حرام څه وګوري نو د روجې ثواب یې کمیږي په ګناه کې واقع شو ګناهګار شو خو روجه ورسره نه ماتېږي. دغه شان او دا روان حدیث هم دې باب کې دی دې مسله کې دی د ښځې سره هر قسمه خون چې ته الې اغستی شي سوای د کوروالي نه دې سره روجه نه ماتېږي. د ښځې نه هر قسمه خون اغستی شي دې سره روجه نه ماتېږي سوای د څه نه کوروالي نه کوروالی به نه کړي. نو اوس به دې حدیث ته راشو. امید ده انشاءالله چې خبره به واضحه شوي چې په څه سره روجه ماتېږي او په څه سره نه. دا حدیث د عایشې دی دا کوم چې لږ ساعت مخکې وویلی شو. وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل وهو صائم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله خپله بیبي ښکل کړه وهو صائم او هغه به د روجې په حالت کې ویباشر وهو صائم او کله به بدن خپل ولګو د خپل بیبي د بدن سره او هغه به د روجې په حالت کې ولکنه املککم لاربه. خو دا خبر یاد ساتئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خپل حاجت په قابو کې ساتو یا خپل عورت په قابو کې ساتو. ولکنه املککم په تاسو ټولو کې څوک دومره نشته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان خپل حاجت په قابو کې وساتي. هغه به خپل حاجت په قابو کې ساتو کنټرول کې به و. دا حدیث متفق علیه دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی واللفظ لمسلم او دا لفظ د امام مسلم دی او په روایت کې اوس دا راځي فی رمضان یعنی په رمضان کې به خپلې بیبیانې ښکلولې. امام مسلم دا حدیث په مختلفو روایتو الفاظو سره راوړی. یو کې دا دی چې کان نبي صلی الله علیه وسلم یقبل فی رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان په میاشت کې خپلې بیبیانې ښکلولې. په بعضو کې داسې دي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل احدى نسائه وهو صائم. بعض بیبیانې به یې ښکلولې. عایشه رضی الله عنها وایي ثم تضحک بیا به په خندا شوه. ولې به په خندا شوه؟ انها هي المقبله ځکه چې دا کومه بیبي چې به یادوي چې هغه به یې ښکلول نو هغه دا په خپله وه نو بیا به د حیا د لاسې درجې کې مسکی شو. صرف امام ابن حجر په دې باندې اکتفا کړی دی چې دا متفق علیه حدیث دی. حالانکه دا حدیث امام ابو داود ترمذی ابن ماجه او نسائی او امام احمد بن حنبل دی ټول راوړی دی. دلته دی چې بیبي به یې ښکلوله او هغه به د روجې په حالت کې ویباشر وهو صائم مباشرت به کوو. دا یباشر اخستی شوی د بشره نه سرمن ته وایي سرمن ته. نو معنی دلته څه ده چې د سړي سرمن ولګي د چا سره د زنانه د سرمنې سره. کله دا په معنی د کوروالي هم راځي فالآن باشروهن هلته معنی د کوروالي ده خو دلته تی مراد کوروالی نه دی ځکه چې نورو روایتونه او دلایلونه دا ښکاري چې کوروالی په داسې ټیم کې څه دی حرام دی. نو دلته به د مباشرت نه مراد څه بدن لګېده د بدن سره. ولکنه املککم لاربه. دا لاربه هم ویلی کېږي او لاربه هم ویلی کېږي. واضحه لاربه دی او دا د اکثرو محدثینو رای ده. د هغې معنی بیا دا شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو ټولو کې زیات خپل حاجت لره قابو کوونکی و
او که چېرته لإربه وویلی شي په حمزه د حمزې لاندې زیر راشي نو بیا ومانه راشي عورت، بیا ومانه څه شي عورت. لأربه یا لإربه، عفوا ما مخکې لأربه وي، لأربه. که چېرته موږ داسې وایو لأربه نو بیا ومانه څه شي چې خپل حاجت به یې کنټرولو، حاجت کوم چې سړی د بیبي نه پوره کوي. او که چېرته داسې وایو لإربه د حمزه لاندې زیر شي او را باندې سکون شي نو بیا ومانه شي عورت، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عورت لره کنټرولونکی و. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنۍ مسله دا ده، د دې نه دا مسله راووته چې ظاهر د حدیث نه دا ښکاري چې روجتي انسان خپله ښځه ښکلولی هم شي او د هغې سره مباشرت هم کولی شي. د حدیث نه دا ښکاري. یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې شته د عمر ابن ابي سلمه، هغې تپوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ایقبل الصائم چې یو سړی د روجې په حالت کې نو ښکلول کولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل سل هذه، د دې ام سلمه نه تپوس وکړه که نه، دا د هغې زوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ام سلمه سره واده وکړو دی ورسره راغی، وایي دې نه تپوس وکړه. نو هغې ورته وویل چې او پیغمبر خو دا کار کوي. نو هغه راغی وایي یا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اے د الله رسول، الله خو تا ته هر څه بخښلي دي، یعنی ته خو ځان له سړی طالب الله اجازه تر کړې خو موږ دپاره خو به نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اما والله انی لاتقاکم لله واخشاکم له. یاده که ګورئ دا خبره چې په تاسو ټولو کې د الله نه ګوره زیات څه یېرېدونکی یم. په یو حدیث کې داسې هم راځي، امام مالک راوړی دی چې یو سړی راولګېدو خپله ښځه یې ښکل کړه وهو صائم او هغه د روژې په حالت کې. نو دا خبره پې بیا ډېره درنه شوه چې یاره دا کار به جایز وي او که نه به. نو خپله ښځه یې ولېږله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې تپوس وکړي. نو هغه لاړه په ام سلمه پسې رضی الله عنها، هغې ته وایي داسې کار شوی دی. نو ام سلمه ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار کوو که نه، هغه هم کړی دی، د روژې په حالت کې خپل بیبیانې ښکل کړي. وایي دا ښځه راله خپل خاوند ته یې وویې، نو خاوند ته یې مسله ښه ګرانه شوه او دی وی دی ښځې ته وی موږ ګوره د پیغمبر په شان نه یو، پیغمبر دپاره الله هغه څه حلال کي کله نه کله چې زموږ دپاره نه حلالوي. نو هغه ښځه بیا راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، په ام سلمه پسې چې راله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هملته و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو دا ښځه ولې راله، هغه ورته وایي د دې دپاره راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا به ورته ویلي که چې زه یې کومه که نه، وایي ما ورته دقه شان وي، خو خاونې وایي چې موږ د پیغمبر په شان نه یو، د هغه دپاره الله هغه څه حلال کي کله نه کله زموږ دپاره حلال نه وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو، دا وی والله انی لاتقاکم لله، زه ګوره په تاسو ټولو کې زیات تقوادار یم. دا کار ګوره تقوا خلاف نه دی. سبحان الله. یو روایت کې راځي امام ابو داود راوړی دی، عمر بن خطاب څه وایي حشیشت وي، ورځ ډېر خوشحاله وم، حشیشت معنی ډېر خوشحاله وم. نو د ډېرې خوشحالۍ نه مې څه چل وکړو فقبلت وانا صایم، خپله ښځه مې ښکل کړه او زه د روژې په حالت کې وم. چې دا څه کار مې وکړو. بیا رالم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ما ورته وایي چې یا رسول الله لوی کار رانه وشي، وایي څه چل دې وکړو؟ وایي ما ورته وایي چې ښځه مې ښکل کړې ده او زه د روژې په حالت کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ارأیت لو مضمضت من الماء وانت صائم، ته چې کله په اوبه خولې ته ور واچوې او په دې خوله کې یې وچورلې په دې سره روژه ماتېږي؟ هغه وایي نه. نو وایي فمه، بس بیا دغه مسله ده. و دیجی که سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی پوهې ته ګوره څه ناشنا خبره وکړي. سړی چې دې څه مطلب شو؟ مطلب یې دا شو یو سړی د خولې ته اوبه واچولې، مطلب دا چې تیری یې خو تیرې کړي نه دي، صرف یې په دې خوله کې وچورلولې او بیا یې تو کړې، روژه ورسره ماته نه شوه. نو دغه شان د کوروالي په ابتدا کې سړی ښځه ښکلوي خو صرف یې ښکل کړه، کوروالی خو یې نه دی کړی که نه. نو څنګه چې هلته صرف په خوله کې اوبه وچورلولې او بیا یې تو کړې، تېرې یې نه کړې، روژه یې ماته نه شوه. دلته خو د دې ښځې سره کوروالی نه دی کړی خو صرف یې ښکل کړې ده. نو چې ښکل کړې ده نو بیا پې نشتي چې کوروالی پکې ونه شي. او هم دا واضح قول دی چې دا جایز دی د روژتي دپاره چې د خپلې ښځې نه خوند واخلي او یې ښکل کي، خو بغیر د څه نه، بغیر د کوروالي نه. دا قول راجح دی.
او دا د ډېرو سلفونو دا قول نقل د ابو هريره، سعد بن ابي وقاص، سعید بن جبیر او نور، او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی او دلایلو په رڼا کې دا مضبوط دی. ښه چا دا خبره کړې ده سبحان الله، وي دا کار د هغه چا دپاره جایز دی چې شهوت یې په حرکت کې رانه شي. دا ډېره ناشنا خبره کړې ده. زه دا وایم چې شهوت یې په حرکت کې نه راغلی دی، ښځه نه ښکلوي، خو ښځې چې ښکلوي خو شهوت یې په حرکت کې راغلی، دغه قول کمزوری. ښه چا دا ویلي چې بوډا ښکلولی شي خو ځوان نه، حالانکې دوی دا خبره هم کمزوري ده، ځکه چې د حدیث کې تیر شو عایشه رضی الله عنها ته وګوره، او دغه شان حدیث د عمر بن ابي سلمه، هغه ځوان و، نو دوی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی، نو چې دوی ته اجازت ورکړی دی نو دا خبره کمزوري ده، دا خبره کمزوري ده چې ځوان یې نشي ښکلولی او بوډا دپاره اجازت شته، دا خبره کمزوري ده. اخرنۍ مسله به د حدیث کې ذکر کو، هغه ده که چېرته یو سړی د خپلې ښځې سره ښکلول کوي یا بدن د هغې د بدن سره ولګي او څه خوند تیالي او دې درمیان کې د دوی نه سپینې اوبه لاړې شي او مزي لاړې شي، نو په هغې سر روژه نه ماتېږي. او که چېرته مني ترې لاړه شي، مني، نو د څلورو فقهاو کم امامان چې دي، څلور امامان چې کم دي، د هغوی د قول مطابق روژه ماته شوه. که مني ترې لاړه شي وی روژه ماته شوه. او بعض علما دا وی لکه امام ابن حزم او امام شوکانی، امام صنعانی او شیخ البانی رحمه الله، وی نه ماتېږي دې سر روژه، ځکه چې کوروالي سر روژه ماته، په دې څه دلیل دی چې مني د بدن نه وته روژه ماته شو. هغه ورته ووایي حدیث کې دي چې یدعو شهوته، الله وایي د زما لپاره شهوت پرېښودی، نو ده چې دا منی دا کار وکړو دا شهوت پوره کړو که مني چې دې لاړ، نو دوی ورته جواب ورکوي دا ښځې چې ښکل کړی وي دی د څه نه ښکل کړی وه، شهوت نه و، شهوت خو دا و. نو خپل ځاني خو زما زړه دقې ته مطمئن کېږي، کوم قول چې د امام ابن حزم دی او د شیخ الباني او د صنعاني او د شوکاني، د دوی دا خبره چې دلیل کې سوچي کې دا مضبوطه ده، خو احتیاط دې کې دی، احتیاط دې کې دی چې که د چا نه مني لاړه شي نو بیا دې په ځای بله روژه ونیسي. دا به احتیاطي قولي، والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، انشاءالله پر روان درس کې به د عبدالله ابن عباس د حدیث نه شروع کوو چې په دې کې د حجامې مسله بیان شوې ده چې یو سړی د بدن نه وینه وباسي په روژه کې، د روژې په حالت کې د روژه ماتېږي او که نه، دا به بیانوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.